پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي زه چې ډېر بیریږم زما پر امت باندې الله په دربار کې ډېر بیریږم یو د یتیم حق دی یو د زنانې حق دی د یتیم او د زنانې حق به زما امت وخوري الله به تباه کړي الله به برباد کړي زه چې ډېر بیریږم زما پر امت او خاص کر دا خبره زما او ستا کور ته متوجه ده خاص کر پښتانه دی ځان ته غیرتمن وایي ځان ته غښتلي وایي ځان ته قبایل وایي بیا هغه غلطي ځینې وسي چې هغه غلطي په زر کاله بیا دی ختمولی نسي لکه څنګه دا اوس کې څه مجلس راغلی و یوه زنانه وه زنانې د بل چا سره یا پر موبایل خبرې کړي یا په رکشه کې تللې راغلي هر شی چې یا په موټر کې یا په سوزکي کې څه داسې خبره به وله نو بیا چیش وسلو قریبان عزیزان را ولاړ سو څو عمر بعد دا کوروالا دا زنانه دا په خپل کور کې د یا جارو وها یا کشنیان کراروا یا کپڑے پرنځه یا کچن کې سالن مالن پخوا قریبان راځي دلې څو ګولې ولې تا د رخصې والا سره خبرې کړې ولې او تا مطلب زموږ رنګ را بدنامه کوي زموږ د رسوا کو موږ د شرمنده کو ښځې په خپل کور کې وویشته دا ښځه تا ولې وویشته تا ویله د چا سره خبرې کړې نه محرم سړي سره مجلس یې ورسره کړی ښه مجلس یې ورسره کړی نو که دغه سلسله شروع سوله دا د غیرت په نامه قتل نه دی د غیرت په نامه که دغه سلسله شروع سوه ستا په فکر په نارینهو کې به په سلو کې به اتیا کسان د مرګ وړ نه دي په سلو کې به اتیا کسان د مرګ وړ نه دي که دا سلسله شروع سوه ګوره تی دا یو تورې زده کړې لږ ښه چې موږ زنانې د غیرت پر نامه وژنو د غیرت پر نامه نو نارینه څوک ووژني نارینه ولې نه وژنو نارینه ته به موږ تا ووایي چې ته د خپل خور یا لور یا ورېنداره یا ارڅه وژنې د غیرت په نامه د چا سره خبرې په دروازه کې درېدلې ټلیفون کړی یو تصویر یې ښکاره سوی دا ته وژنې نو ستا د وژلو څه راته وایه ستا وژل جایزه دي که ناجایزه دي که جایزه یې نو بیا دا خپل ځان ولې نه وژنې تا لږ کړي دي او که ناجایزه یې نو بیا دې دغه بله خور یا لور یا ورېنداره یا بل دا دې بیا ولې مړه کوله دا پښتانه په لا اله الا الله که روغه ورځ وویني دا د الله څه نه بیریږي دا خالد رسوایي څه بیریږي دا د الله او د جهنم څه نه بیریږي دا خالص د تربره د پیغوره بیریږي او د تربره تر پیغوره چې بیریدی هغه ابو طالب و د حضرت علي کرم الله وجهه بابا ولاړی د ابد الاباد دپاره جهنم ځای سو پیغمبر اسلام ورته ته کلمه ووایه په غوږ کې زما پټ یې ووایه ډول نه که ما کلمه وویلې بیا به دا زه چې مړ سم دا کافران تا ته پیغور درکوي والعقایه د دوژخه وبېرېدی بیا یې کلمه وویلې زه ستا د پیغور د وجې کلمه نه وایم دا یې ټینګان و دلته د زما او ستا معاشره پر هغه لاره باندې روانه ده د دې معاشرې په باره کې ستا څه خیال دی الله به جهنم ورکړي که به جنت ورکړي ګوره دا ولي موږ ته هره ورځ ګورو په فیسبوک په اخبارو په بل میډیا باندې د غیرت په نامه یې خور و لور و مور و ورېنداره و کوروالا چې د هغه مړه کړله او عجبه دا ده ما دا خلکو ته ویلې زما د په ذل جلال قسم یې چې دغه زنانه په خپل کور کې نه ګناهګاره ګرځوي خبرې به نه سره جوړوي زه ګناهګاره یم پر ممبر درته ناست یم هغه لوی رب را خبر دی تاسو ګناهګاره یاست د ممبر و مخ ته ناست یاست هغه لوی رب در خبر دی او تاسو هم په خبر یاست په خپل ځان زه په خپل ځان خبر یم نو دا زنانه ویشتل دا جایزه په اسلام کې دی اجازه شته دا که چیرې مطلب زموږ څنګه ملک والا را ولاړ سي اسلامي نظام هلته یو داسې ترتیب جوړ سي بیا څلور ګواهان یا ټیک د شریعت خپله سزا ښوولې ده ته څنګه را ولاړ شوې د دې زنانې په شهادت کې یوه ذره شک و شبه نشته څه معلومه ده که دې زنانې توبه ایستلې وه او ته ورلې بیا دې وویشته ګرچې توبه نه دې ایستلې چا ته اختیار ورکړی دی چا ته دا اختیار ورکړی سره ولاړېږي خلک وژنه لوړې و خوندې وژنه هیڅ چا ته اختیار نه دی ورکړی بیا تا ویل دا کار وکړه صحیح سو دا معاشره به لا نوره تباه کېږي نوره ذلیله کېږي نوره خوارېږي او دا د جهنم پر اور جوړ انسانان دي
الله پیدا کړی د جهنم د پاره دی ځکه ته د الله څخه نه بیریږې ته له رسوایي د دنیا بیریږې ته د الله څخه نه بیریږې ته د خپل تربره تر پیغوره بیریږې پرده واچوه ما درته ویل سړی رالی ول یا رسول الله بخاري حدیث دی مسلم شریف حدیث دی لما غلط کار سوی دی الله رسول وپر تاسو ما سره منځ نه وکئ ول ان الحسنات يذهبن سيئات دغه نیکۍ خو ګناوې مټوي الله اکبر الله رسول فرمایي زه چې د الله په دربار کې زما پر امت ډېر بیریږم یو د یتیم حق خوړل یو د زنانې حق خوړل اوس ته خپل اندازه ولګوئ زما خو خالي تا ته خبره در رسول دي که زما خبره العیاذ بالله نعوذ بالله په دې خاطر و چې زه ځان مشوره کم چې ابو جهل په کوم جهنم کې دی الله دې ما هلته ورولي صحیح سو او که زما مقصد د الله رضا ده د یو خور د یو ورور د یو زوی د یو لور د عزت بچاو دی زما او ستا د معاشرې برابرېده دي بیا د الله رب العزت ما ته پر دې عوضونه راکړي صحیح سلو نو ډېر فکر کول پکار سترګې به لاندې نه سو کوم یو سړی ولدي پر یو ګناه عیسی علیه السلام یو سړی پر ګناه غلا باندې ولدي تا غلا وکړه هغه قسم په خدای کمې کړې ده ډول بس ټیک د زما سترګو غلطي وکړه بس ټیک ته تا غلا نه ده کړې مجنون علیده ګرځو د چا پرده لڅو الله دې مو وساتي نو معنا دا د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی ګناه جنې وسوله او بیا دی رالی لمانځه لره لمونځ یې وکړي د ده په لمانځه سره هغه ټولې ګناوې الله معاف کړي ما درته ویله د بندګانو حق نه در ښایم